اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې ما تاسو ته د ډیسکټاپ په باره کې معلومات درکړی وو او په ډیسکټاپ باندې کوم اپشنانو د هغو اپشنانو نومان ما تاسو ته درښوولي وو. نو خدای دې وکړي ستاسو دغه نومان په یادو زده کړي وي. نو سره ځو مخته ځو او نور سبق وایو. نو دې لپاره به تاسو سمپل راسي په سکرین باندې به رسته کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سکرین باندې رسته کلیک وکړئ نو تاسو به ریفریش مینو خلاصه سي. دې ته تاسو ریفریش مینو هم ویلی سئ. په دې کې ګورئ موږ سره اول اپشن د پاور. دغه پاور اپشن چې دغه صرف او صرف په ایرانی وینډوز کې راځي. کله چې تاسو کمپیوټر ته ایرانی وینډوز ور وکړئ ور انسټال یې کړئ نو دغه اپشن دلته راځي. په دا نور وینډو کې بیا دلته راځي. کله چې تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته راځي. ګوره سویچ یوزر لوګو اپ لاک ریسټارټ سلیپ هایبرنیټ دغه ټول اپشنان به انشاءالله زه تاسو ته دلته درښیم چې دغه څه کار کوي. نو دې لپاره دغه پاور اپشن دلته پرېږدو. دا مخته وایو راځي له ویو څخه شروع کوو. ګوره په ویو کې موږ سره اول اپشن د لارج آیکن. زه دغه لارج آیکن په ذریعه سره تاسو د آیکنانو سایز ورغټولی شئ. تاسو کتلی شئ په ډیسکټاپ کې کوم آیکنان پراته دي د سایز غټ سو. په دې کې دویم اپشن د میډیم آیکنز. میډیم آیکنز په ذریعه سره تاسو سایز ور درمیانه کولی شئ. نه به ډېر زیات غټ وي او نه به ډېر زیات کوچني وي. او په دې کې دریم اپشن د سمال آیکن. سمال آیکن په ذریعه سره تاسو سایز ډېر زیات ور کوچني کولی شئ. بیا راځو ګوره په دې کې بل اپشن د اټو رینج آیکنز. ګوره دغه اپشن دوه کاره کوي. اول کار زه تاسو درښیم. ګوره اوس که چیرې دغه آیکنان بې ترتیبه سره پراته وي لیرې لیرې سره پراته وي. اوس که چیرې تاسو ګوره یو آیکن په ترتیب کوئ دلته یې راوړئ ږدئ دلته یې ږدئ دا خو وخت ضایع کوي. زه ورته یا کمپیوټر دغه ټول آیکنان په یوه کلیک باندې په خپله په ترتیب کې. دې لپاره به سمپله تاسو راسئ ویو ته په اټو ارینج آیکن په دې باندې به تاسو صحیح نشان ولګوئ. کله چې تاسو په هغه اپشن باندې صحیح نشان ولګوئ تاسو کتلی شئ چې هغه آیکنان یې ټول ګوره په ترتیب کړل. یو کار خو یې دا سو. دویم کار یې دا د ګوره اوس د آیکن تاسو له یوځي بل ته نسئ وړلی. پوزیشن یې تاسو نسئ وربدلولی ځکه تاسو په دغه اپشن باندې صحیح نشان لګولی ده. که چیرې تاسو له دغه اټو رینج آیکن څخه صحیح نشان ختم کړئ بیا بالکل له یو ځای بل ځای ته وړلی شئ. نو دا یې دوه کاره سو دې اپشن. یو آیکن په ترتیب کوي کوم صحیح نشان په ولګوئ او بل بیا له یو ځای بل ځای ته نسئ وړلی. راځو دا بل اپشن ته الاین آیکنز ټو ګریډ. ګوره اوس د آیکنان نږدې نږدې شول کېږي. فل ټچ ټچ شول کېږي. ګوره د دغه آیکن نوم لا نه معلومېږي چې د آیکن نوم څه شی ده. نو سمپل به تاسو راسئ ویو ته الاین آیکنز ټو ګریډ په دې باندې به تاسو صحیح نشان ولګوئ. کله چې تاسو په هغه اپشن باندې صحیح نشان ولګوئ ګوره اوس به لازمي د دغه آیکنات په مابینځ کې فاصله وي او دغه نږدې نږدې نه شول کېږي. نو دغه صرف په د آیکنات په مابینځ کې فاصله ورکوي بیا به نږدې نږدې نه شول کېږي بې ترتیبه به نه شول کېږي. راځه ګوره په دې کې بیا بل اپشن د شو ډیسکټاپ آیکنز. ګوره په ډیسکټاپ باندې دا کوم آیکنان دي دا ټول ښکاره دي. که چیرې تاسو له دې اپشن څخه صحیح نشان ختم کړئ ګوره هغه آیکنان یې ټول پټ کړل. نو بیرته کوم ښکاره کول ویو ته به راسئ او په شو ډیسکټاپ آیکنز په دې باندې به صحیح نشان ولګوئ نو هغه آیکنان به ټوله ښکاره سي. بیا راځو ګوره ویو ته په دې کې موږ سره اخري اپشن د شو ډیسکټاپ ګیجټس. ګوره دغه اپشن فلحاله کار نه کوي. نو دې لپاره به تاسو یو وار راسئ په سکرین باندې به رایټ کلیک وکړئ. لاندې اخري اپشن د ګیجټس په دغه ګیجټس باندې به تاسو کلیک وکړئ. په سکرین باندې به یو وار تاسو ګیجټس راواخلئ. ګوره دا ټول ګیجټس دي دا تاسو په درو طریقو راخیستی سئ. اوله طریقه یې دا ده تاسو په هغه ګیجټس باندې رایټ کلیک وکړئ ایډ یې کړئ نو دا به په خپل اټومیټیک ډیسکټاپ ته راسي. دویمه طریقه یې دا ده چې تاسو یې ډریګ اینډ ډراپ کړئ کلیک به ونیسئ دلته یې راوړئ. دا دویمه طریقه. دریمه طریقه یې دا ده چې تاسو په هغه ګیجټ باندې ډبل کلیک وکړئ هم به ډیسکټاپ ته راسي. یعنې سمپله ډبل کلیک به وکړئ ګوره ډیسکټاپ ته به راسي. نو په دو درو طریقو یې تاسو ډیسکټاپ ته ګیجټس راوړلی سئ. کله چې تاسو دغه راوړئ نو اوس دغه اپشن کار کوي. ګوره ویو ته به راسئ. که اوس تاسې له دغه شو ډیسکټاپ ګیجټس له دغه څه صحیح نشان ختم کړئ دا به ټول پټ سي او کوم چیرې صحیح نشان په ولګوئ هغه ګیجټس به بیرته ټوله په ډیسکټاپ باندې ښکاره سي شو به سي. نو دا د دغه اپشن کار. راځو ګوره بیا په دې کې بل اپشن د سورټ بای. په سورټ بای کې هم دغه څلور سره اپشنان دي ترتیب لپاره استعمالیږي. اوس که چیرې ګوره د آیکنان ټوله بې ترتیبه پراته وي کوم په ترتیب کول نو سمپل به راسي نیم په نیم باندې به کلیک وکړئ دغه بیا په نامه په ترتیب کوي. څنګه په نامه مثال A to Z یې راولي. اول به د A والا بیا B والا وي بیا C والا بیا D والا A to Z یې په ترتیب کوي. بیا زه ګوره هلم دا هم بې ترتیبه کړل دغه بل هم ترتیب لپاره استعمالیږي دا بیا په سایز په ترتیب کوي. اوس مثال ګوره اوس د دې سایز د 1 GB د 2 GB ده نو دا 2 GB به پورته راسي دا 1 GB به لاندې راسي. د کومې سایز غټ هغه به پورته راځي هغه آیکن او کوم سایز کم هغه به لاندې راځي. سورټ بای سایز بیا په سایز باندې په ترتیب کوي. راځو ګوره بیا په دې کې بل اپشن د سورټ بای ایټم ټایپ. ایټم ټایپ بیا په ټایپ باندې په ترتیب کوي. څنګه اوس مثال ګوره په دې کې موږ فوټو ایډیټینګ کوو په دې کې موږ ویډیو ایډیټینګ کوو په دې پروګرام کې موږ ویډیو ایډیټینګ کوو. نو دوی دا ویډیو ایډیټینګ والا جلا کوي فوټو ایډیټینګ والا جلا کوي اډیو ایډیټینګ والا جلا کوي. یعنې په پروګرامو باندې دوی تا ته په ترتیب کوي جلا کوي. سورټ بای ایټم ټایپ. راځو ګوره بیا په دې کې بل اپشن ده سورټ بای ډیټ موډیفاید. دا بیا په ترتیب کوي دا بیا په تاریخ باندې په ترتیب کوي. یعنې کوم شی سته نوی ور واچوې هغه به پورته راځي کوم شی سته زوړ ور اچولی هغه به لاندې راځي. سمپل یې دا ده چې که چیرې آیکنان بې ترتیبه وي نو په دې کې ساری یو کلیک کوي دا څلور سره یې په ترتیب کوي.
راځو ګور بیا په دې کې بل اپشن دی ریفریش په ذریعه سره تاسو کمپیوټر ریفریش کولی شئ، تازه کولی شئ. کله کمپیوټر لږ هینګ سي سلو سي تاسو یې ریفریشوئ هغه به سمیږي. بیا راځو ګور په دې کې بل اپشن دی پیسټ. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې له میموري کارډ څخه کمپیوټر ته شیان راوړئ یا له کمپیوټر څخه میموري کارډ ته یوسئ یا اس بي ته یوسئ نو هغه به تاسو بیا د په ذریعه سره کولی شئ. هغه زه اوس درښیم. ګور اوس دا تصویر دا مثال زه وړم میموري کارډ ته اس بي ته ور اچوم یا په کمپیوټر کې بل ځای ږدم. نو دې لپاره به تاسو سمپله په هغه شي باندې هغه که ویډیو وي که فولډر وي که تصویر کار شی په هغه باندې به رسته کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه باندې رسته کلیک وکړئ لاندې ګوره کاپي راځي، په دې کاپي بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. اول به تاسو خامخا هغه شی کاپي کړئ. کله چې تاسو هغه کاپي کړئ اوس یې هر ځای وړئ. ګوره کله چې تاسو کمپیوټر ته یو اس بي ور کنیکټ کړئ میموري کارډ ور واچوئ نو هغه دلته راړوي. سمپل به تاسو هغه میموري کارډ خلاص کړئ هلته یې کې پیسټ کړئ. یا کوم په کمپیوټر کې بل ځای شوی مثال زه راوړم دغه ډاونلوډ فولډر ته سمپل به دلته راسو رسته کلیک به تاسو په وکړئ پیسټ به کړئ هغه به دلته راسي. کوم چې له دې ځای وړی مثال دا میموري کارډ ده د میموري کارډ یې اوس تاسو کمپیوټر ته راوړئ هم په دې شي باندې به رسته کلیک وکړئ کاپي به کړئ. اوس هر ځای وړئ مثال زه دې ډاکومنټس فولډر ته راوړم پیسټ به کړئ دلته به راسي. نو دا له موږ سره پیسټ. اوس راځو ګوره زه تاسو ته پیسټ شارټ کټ درښیم. د پیسټ او د پیسټ شارټ کټ په مابینځ کې فرق درښیم. ګوره دې په مابینځ کې ډېر زیات فرق ده او په دې باندې به تاسو لازمي سر خلاصوئ. اوس ګوره زه راغلم دا تصویر ما کاپي کړئ او دا زه وړم هلته یې پیسټوم. مثال په کمپیوټر کې زه بل ځای وړم. اوس دلته زه راغلم دا مې پیسټ شارټ کټ کړئ. ګوره دا ما مخته پیسټ کړی و او دا مې پیسټ شارټ کټ کړئ. یو فرق خو دا اساس چې ګوره فیس سره چې دا نشان نه راځي او له پیسټ شارټ کټ سره ګوره نشان رالی. نو اوس دا هم کار کوي دا هم خلاصیږي دا تصویر هم خلاصیږي په مابینځ کې فی الحال هېڅ فرق نشته. اوس که زه چیرې راسم دا اوریجنل فایل ډیلیټ کړم لکه مې چې دا ما کاپي کړی و هغه ما ګوره دلته ډیلیټ کړئ. اوس دا پیسټ کار کوي بالکل یې کوي. پیسټ شارټ کټ کار کوي یا پیسټ شارټ کټ کار نه کوي ځکه پیسټ شارټ کټ له اوریجنل فایل سره کار لري. که چیرې اوریجنل فایل و پیسټ شارټ کټ به کار کوي که اوریجنل نه بیا به کار نه کوي. ګوره دلته راغلی پرابلم وي شارټ کټ یعنې ګوره دا شارټ کټ اوس کار نه کوي. نو دا یوه خبره یاد ساتئ هر وخت مې یو شی له یوه ځای بل ځای ته وړئ هغه شی کاپي کوئ هر ځای کې مو شوی پیسټوئ یې پیسټ شارټ کټ کوئ هم ځکه که تاسو بیا دغه فایل ډیلیټ کړئ هغه شارټ کټ بیا کار نه کوي. نو دا د پیسټ او د پیسټ شارټ کټ په مابینځ کې فرق. نو اوس راځو ګوره بل اپشن ده انډو. انډو څه کار کوي؟ اوس مثال ګوره زه راغلم دلته مې یو فولډر جوړ کړئ. دلته ما د خان په نامه فولډر جوړ کړ. اوس دغه فولډر ما له دې ځای ډیلیټ کړئ. ډیلیټ بټن ما کلیک کړئ یس مې کړئ. دا فولډر ما وایستی ډیلیټ مې کړئ. اوس ګوره هغه فولډر که مو بیرته راوستی او یوه بله خبره یاد ساتئ ګوره په کمپیوټر کې دننه ستاسو هر شی ډیلیټ کړئ که ویډیو ډیلیټ کړئ که آډیو ډیلیټ کړئ که تصویران ډیلیټ کړئ که هر شی ډیلیټ کړئ هغه راځي ریسایکل بین ته یعنې تاسو ته یو چانس یو موقع درکوي که چیرې له تاسو څخه په غلطي کې ډیلیټ شوي وي سمپله تاسو دغه ریسایکل بین خلاص کړئ په هغه کوم ویډیو یې که فولډر یې که هر شی درڅه ډیلیټ شوي وي په هغه باندې رسته کلیک وکړئ ریسټور یې کړئ بیرته به خپل ځای ته ولاړ شي لکه کوم ځای تاسو ډیلیټ کړی وي. او که چیرې تاسو په یو اس بي یا میموري کارډ کې ډیلیټ کړو هغه دلته نه راځي خالي په کمپیوټر کې دننه ستاسو یو شی ډیلیټ کړئ. نو اوس ګوره دا تا ډیلیټ کړئ دا تاسو په دوه طریقو راوستی سي یا ریسایکل بین خلاص کړئ رسته کلیک به وکړئ ریسټور یې کړئ یا رایټ کلیک وکړئ ګوره تر پیسټ شارټ کټ لاندې لیکلی ده انډو ډیلیټ په دې انډو ډیلیټ کلیک وکړئ هم ګوره هغه فولډر بیرته خپل ځای ته رالی. نو په دې کې بیا دلته ورته لیکلی وي ریډو ډیلیټ ریډو ډیلیټ یې بیرته ډیلیټوي انډو ډیلیټ یې راولي ریډو ډیلیټ یې بیرته ډیلیټوي. نو بیا دلته موږ سره نور اپشنان دي ګرافیکس پراپرټیز او ګرافیکس اپشن دا صرف ماته په خپل کمپیوټر کې راړوي دا تاسو ته نه راړوي. نو دا ما دې کمپیوټر ته ډرایور انسټال کړی دی دا له هغه وجې دا دوه اپشنان ماته راړوي. نو راځو نیو ته په نیو ګوره نیو فولډر په ذریعه سره تاسو نوی فولډر جوړولی شئ هر کوم نوم چې ورکوئ هغه نوم ورکوئ سمپله په سکرین باندې کلیک وکړئ په هغه نامه به فولډر جوړ شي. بل فولډر مې جوړوئ سمپله نیو ته راځئ فولډر باندې کلیک کوئ نوم ورکوئ په هغه نامه باندې به فولډر جوړیږي. بیا راځو ګوره په نیو کې له موږ سره د شارټ کټ دا هم ډېر ښایسته اپشن ده. ګوره اوس مثال کې چیرې تاسو په کمپیوټر کې یو لیرې ځای تصویران ویډیوګانې ایښي اوس مثال ما په سی ډرایو کې په وینډوز بیا په ویب په دغه فولډر کې ګوره ما تصویران ایښي دي. ګوره دا ډېر ټایم ضایع کوي چې زه یو فولډر خلاص کړم بیا بل خلاص کړم بیا بل خلاص کړم. نو دې لپاره زه غواړم د دغه کوم فولډر چې ده د دغه شارټ کټ په ډیسکټاپ جوړوم. نو دې لپاره به سمپله تاسو رایټ کلیک وکړئ نیو ته به راسئ او په شارټ کټ باندې به تاسو کلیک وکړئ بیا په بروز باندې کلیک وکړئ او کوم فولډر چې کوم ځای تاسو ایښی ده هغه ځای به تاسو وروښوئ. ګوره ما مثال په ویب فولډر کې هغه تصویران ایښي دي ګوره ما دا وروښوئ اوکې نیکسټ فینیش. اوس ګوره هغه ترو زه دلته خلاصوم مخته به ګوره زه چیرې لیرې کړم هلته به مې یار یو فولډر خلاص کړي بیا به مې بل خلاص کړي بیا به مې بل خلاص کړي وخت یې راضایع کوي. اوس تر ګوره هغه زه دلته خلاصولی شم یعنې د دې اپشن کار دا ده د نیو شارټ کټ کار دا ده چې یو شی لیرې پروت وي هغه تاسو نږدې وه ډیسکټاپ ته راوړلی شئ. بیا ګوره دا بیا نور کله چې تاسو کمپیوټر ته پروګرامونه ور انسټال کړئ مثال اپیس ور انسټال کړئ
فوټوشاپ، کورل ډرا یا بل پروګرام انسټال کړئ نو کله چې د هغو آیکن په ډیسکټاپ نه وي جوړ، شکل یې په ډیسکټاپ نه وي، نو بیا دلته تاسو د هغو آیکن جوړولی شئ. اوس مثال لکه ایډا فوټوشاپ، ګورئ ایډا فوټوشاپ خو له ما سره آیکن یې شته، که چیرې نه و بیا تاسو به دلته په ایډا فوټوشاپ کلیک وکړئ، ګورئ دې آیکن دلته جوړ شو، ایډا فوټوشاپ تاسو تر د لې خلاصولی شئ. نو تاسو یو دوه پروګرام ورسره ووایاست، لیږ مخته لیږ پریکټس به وکړئ، په دوه مخ خپله سر خلاصوي. یعنې دلته ستاسو هر پروګرام ور انسټال کړئ د هغو شارټکټ تاسو دلته جوړولی شئ. بیا راځو ګورو په دې کې موږ سره بل اپشن د سکرین ریزولوشن. د سکرین ریزولوشن په ذریعه سره تاسو د سکرین ریزولوشن ورغټوئ او کوچنی کوئ شئ. په دې ګورو موږ سره اول اپشن د ډسپلی. د ډسپلی په ذریعه سره ګوره کله چې تاسو خپل کمپیوټر بل ایل سی ډي ته کنیکټ کړئ، تاسو په دې کمپیوټر کې کار کوئ، هغه په هغه ایل سی ډي کې هم کیږي، نو بیا کله تاسو په ډسپلی کلیک وکړئ تاسو ته هغه ډسپلی هم راړئ، هغه ایل سی ډي هم راړئ کوم چې تاسو له دې سره کنیکټ کړی وي. بیا کله تاسو د هغه نوم کلیک کړئ نو بیا تاسو د هغه ایل سی ډي سایز ورغټوئ او کوچنی کوئ شئ. نو اوس ګوره فلحال له بل ایل سی ډي سره دا کنیکټ نه ده، صرف د هغه یو نوم راړئ. راځو ګوره بیا په دې کې د ریزولوشن، په ریزولوشن کې دلته تاسو سایز ورغټوئ او کوچنی کوئ شئ. ګوره اوس مثال د ریزولوشن های ده، که چیرې زه د دې ریزولوشن ور کم اپلای مې کوئ، د دې سکرین ګوره کوچنی سو، ډېر زیات کوچنی سو. که چیرې تاسو د دې ریزولوشن ور غټ کړئ سکرین به بیرته غټ شي. ګوره ریزولوشن دوه کاره کوي، یو خو سکرین غټوي، بل هغه کوم خط چې د په سکرین باندې کوم آیکنان چې د هغه تازه کوي، کوم ریزولوشن ور کم کوي هغه بیا خپوي. او په دې ګوره بیا بل اپشن د اورینټیشن دی، په ذریعه سره تاسو سکرین چپه ورسته کولی شئ. هر وخت که سکرین له تاسو واوښتی سرچپه سو بل طرف ته واوښتی نو هغه تاسو بیرته سمولی شئ. دغه درې سره اپشنان یې خرابوي، خالي دغه اول لینډسکیپ اپشن یې بیرته سکرین سموي. نو دا له موږ سره سکرین ریزولوشن ګیجټس اپشن خو ما مخکې درته ویلي چې دلته تاسو په سکرین باندې کلاک، کلنډر دا شان راخیستلی شئ. نو دا ویډیو باید تاسو دوه درې وارې وګورئ او په دې باندې پریکټس وکړئ، نو بیا به مې انشاءالله ډېر زر سر په خلاص شي. نو تر بل ویډیو راکړئ اجازه، د خدای په امان.